دا کوم زه دې ځای ته پې مسؤل یم. دې ځای مسؤل یې؟ ښه بیا خو تا ته ډېر معلومات دي. محمد ظاهر شاه کورنۍ مشر خامخ غونډۍ کې سفر کړی. هغه او هغه سلطان محمد طلایي دی، هغه د پاینده محمد خان زوی ده. وزیر محمد اکبر خان مساعد هغه یو سل شپږ بیا کال تاریخ لري. هغه د یحیی خان پلار ده. یحیی خان بیا د اسف خان پلار ده. اسف خان بیا نادر شاه ده. نادر شاه بیا د ظاهر شاه ده. ښه دغه تاریخونه مونږ دا قبرونه د دوی خاندان دا د 200 کلو پورې تاریخ لري. دا ته پیش شاهي خاندان نادره ده. هغه توره سوپه چې ښکاري د خورا شه هغه توره سوپه ګوره کته وینې او د لاندې هغه بیا دومره تاریخ نه لري. هغه بیا 3.5 کاله تاریخ لري. 3.5 اوس هم لري لا دومره نه ده. چې هغه د تپې مرنجان ده چې مرنجان یو شادوخت اوس به د بیخ اوس پرون چې ته لږ ووایه که نه او که نه چې تپې مرنجان چې ورته هغه کور و چې مرنجان یو شادوخت زردشت و چې یو جادوګر پرې میان و. د اسلام نه مخکې افغانستان کې زردشتیان ژوند کوو چې هغه وخت بیا دا سوپان به ښکل. دلته څلور کور و چې ګوره هغه د تاخچې ښکاري. دلته بیا تشپرستي کوله خپل مذهبي. ګوره هغه تاخچې ښکاري والته دلته د لاندې دلته بیا تشپرستي م کوله. بیا به دې تپې ته راختل. بیا دا تپه د دغه په نامه کړې وه. دا د شاهي خاندان نادره ده. او دا شاهي خاندان نه دی. دغه بیا ستاسو قاري صاحب برکت الله سلیم ده. خدای دې وبخښي. دا ګل ننګرهار د شینوارو لکه وای لاندې ځي چې لاندې بوزم او کوی چې لاندې څه دي؟ لاندې د ظاهر شاه کورنۍ او دې باره کې د څه ویل دي شي باره کې؟ دا سلطان محمد طلایي ده. د دې پلار دی د دې نادر خان نیکه ده. نیکه یې دی. او چې د یحیی خان قدرت به تاسو نیمه اورېدلې. یحیی خان لږ وروسته ده. چې ګورې وای خاندان اهل یحیی رګل کې به د داود خان قدرت دا داود خان د نیکه غور نیکه راځي نادر خان چې یو څه شپږ بیا نادر غازی امان الله خان چې د شیر علي خان د کورنۍ نه و. دا بیا سلطان محمد طلایي شیر علي خان سلطان محمد طلایي دا فتح محمد خان دا یو شروع ول. دا د پاینده محمد خان زمان. پاینده محمد خان چې ولې د وزیر محمد اکبر خان زمان. او دغه قبر چې د قبر باره کې د معلومات دا راکړي. سمبول ده. تر دا پر به چې د کې رئیس جمهور بچ مثال رئیس جمهور ګل کې احترام دوکې د بدلون لاندې د دې لاندې تاکاوي ده. لاندې تکاوي چې موږ تاسو به ورسره د پروسه راغلي لږ به وګورو تر راځه روانه تاکاوي به وګورو راځه هم یا کله دې په خو ته خیال کوی ګور پکې په خیله کوي. معلومات او چې دغه به دا دې خو ده. ها دا تاکاوي لاندې او لاندې زه کته زه چې بیا کې د تکا خبرې راشي چې موږ ته هیستوري دا کاش تاسو هغه ګاډي نه بیگ راغسته وای. څه خبره کوي چې راشي خدا تاکاوي دلته د دې فامیل لاندې دفن نه. لکه دا برم بس سمبول له خو دې نه لاندې. ها لکه باندې لاندې دغه طرف شو. دا خو ټول د تیارې کې دي. دا ټول نظر دا هندي خاندان دا ټول شاهي دي. خاورېګه حضرت شادق بی مریم چې د سردار محمد عزیز نیم د محمد نادر نیم کوروالا د عزیز نیم او د سردار محمد نادر نیم مور ده چې په 1315 کې راغلی په 1400 کال کې مړ شو. د حضرت المتوفى الله محمد ظاهر شاه کشر لور ده چې عمر یې 15 یا کړو. دا د دې ټول فامیل دلته دفن دی. دا به مرحوم د کسر بما فرمان ده چې د سردار محمد اسف خان لور ده د غازی حضرت محمد نادر شاه کړ. د حضرت محمد ظاهر شاه مور ده چې 1250 کې راغلی په 1323 کې مړ شو چې یو اتیا کاله مخکې یو اتیا کاله مخکې. دا بیا غازی حضرت محمد نادر شاه چې ودرې دی ونه د شاه چې پاس سمبول د قبر ده. د بره قبر د اصلي قبر اصلي قبر دا د بره ول سمبول او خپل هم دي. چې راغلی په 1315 شهادت رسېږي. په نوي کال مخکې دی شهید شوی. دا کوم ځای کې کله ګوش خلو را د دې عمر 50 کلو شهید شو. 50 کالو دا ټول باندې خاطر تاریخ په وخت زیات او حضرت الله محمد ظاهر شاه چې په 1293 راغلی په 1300 کې مسعود چتل ظاهر شاه خبردار سلويخ کاله بچای چې او دومره کابل کې موږ ظاهر شاه کابل وکړو. ها دا به ملکه همایله د حضرت محمد ظاهر شاه کړی. دا به درویش کاله مخکې مسعود په یو کال کې دا به شهزاده بیربید د حضرت محمد ظاهر شاه کشر اخرینی زوی دا اوس په افغانستان کې ژوند کوي چې عمر یې او اخرینی زوی چې په 1602 کې مړ شو چې عمر یې وشپېته کلن. دغه نور بیا کورنۍ نه دی داسې دای کورنۍ نه هغه ناپاکه داسې قبرونه درته کوي ناپاکه وای ناپاکه
خو ورته سره کوم د لار تللی دی دا چیرته تللی دا اوس بیلزي ته وتې ده څه وایي چې دلته ورشي دلته نور قبرونه دي دا وګوره ماشاءالله دا د چا دی یار ها دا څنګه دا سردار د بلید د مارشال صلی خان زوی د رضا محمد زاهد شاه د تر زوی د حمید زوی د غازی امان الله خان خورای ده ها دا حبیب الله خان لور دته ناصر د حبیب الله خان لور ته ناستو دا به هم د کاکا لور د حمیرا به خروجان دا به د تر زوی د باجایب ده صفه سالار شاه خان زوی دا به دې کړه بیا چې دې کړه ده دا څومره چې دا ټول شوی ده دې تقریبا چې ځکه کاله کې دا لار شو د تشریفاتي په دې لپاره جمهوریت کې خاص میلمانه جمهوریت کې جمهور غټان خاص میلمانه شاتل د زمرو دغه ستک سپین کله پاس ته ورته لګ ځای دا د سپاک ستره بو اوس کار بکیږي ان شاء الله خو خیر په زلید ان شاء الله ها کې دا د څه نه پاتې کیږي دا د تاریخي ځای نه دی اوس یو نفر غوړه پاکه ساتل د تعبیر دي یو نفر دلته ته یو نفر څنګه چې غوړه پاکه ساتل دې کارونه بیا سخت دي نو د سخت نه ده د خلک ورانه کوي واو یا حشر جدا يا اخي ده صار فاك ما يقدر ده بس ده ولا 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 يوصل ده فاك او دا اوس تاکاوي کې روانه ده چې دا په استدلال دي راځي هغه به راځي ها دا پاس چې کوم خبر مونږ وکړو مثلا دا د خلکو چې لاندې راکوس نشي باندې ها په جمهوریت کې خلک لکه هغه چې د فرد مکتب دي د اصل پر مفاصل شپورت د رمز نو د فرد مکتب د اصل زمانه چې نو ترې وکړو چې رقم خلک د باندې نه زموږ ډېر شوق دی چې زما اول ځل ګوره د ځای په کابل کې وکتل او د دې قتل هر چاته په کار دی چې د خپل تاریخ نه خبر وي څه مثلا نه نه تاریخ نو په دې چې وزارت د چوتې له شاته چانس دی ولا هیڅ چاته پته نه لګي نه د چانس دی نه خبره ده ممکن چې څه ولا دا ټول په دې لسم کتابونو کې شته خو تدریس شوی غلط دی غنډه ده زما په دې ښکلا باندې څه ډول مخوري ها ولا دا مخکې وتا پښتو هو د جمهوریت کې دلته وطاق دا بل لار د دغه څه ها کاکا تر راشه کاته ولا کې ځان د بازار خبر ده ولا دا نه نه